عشق وګورئ ملګرو، نن سبا زموږ په معاشره کې عشق وګورئ، د عشق په نوم باندې د جنکو سره غلط کارونه کېږي. که دلته زه ویډیو جوړوم هر سړی په ما باندې الټه تنقید کوي، خو چې زه کومه خبره کوم هغه به زه سر ته رسوم او زه به تاسو ته ښیم چې دا خبره ټیک ده. ملګرو زما ګوره یوه خبره ځان سره یاد وساتئ، ګوره زه ټولو پښتنو ته دا وایم که نه چې خپلو ماشومانو خیال ساتئ، او زه ګوره په هر څه باندې ډېر ښه پوهېږم. ګوره زما چې یو پیر چې دی نو زندګۍ ته یو څیز راشي که نه، زه هغه له خپلې زندګۍ نه تر هغه پورې نه وباسم چې څو پورې چې دی نو زما زړه پرې نه وي مطمئن شوی، زما په یوې خبره زړه نه وي مطمئن شوی تر هغه پورې چې دی نو زه یې نه کوم. نن سبا خو داسې قصې راوتې دي، خپله خور بچکی او د نورو پسې ګرځي او د نورو د عشق په وجه او د عشق په نوم باندې د نورو سره دوکې کوي او د هغو سره زیناګانې کوي، د هغو سره زیاتۍ کوي یا د هغې زندګي تباه او برباد کوي. دا زموږ په معاشره کې زموږ په خپله موجود دي. زه ته ښه صفا ګوره ویم، که څوک خفه کېږي خدای م زړه واچوئ، او زه ته ښه کولیام ویډیو جوړوم، که څوک خفه کېږي خدای م زړه واچوئ. نن ګوره زما یوه خبره ځان سره یاد وساتئ، تر هغه پورې به زه نه قرارېږم. ما تاسو ته مخکې ویلي که چا مړ کړم هم څه مسله راته نشته دی، او ګوره زه به ضرور چې دی نو خبره حقیقت ته رسوم، د هغه نه پس به زه قرارېږم. کوم خبره چې زه کوم او زما ضمیر چې دی نو هغه نه مني چې ته د دې خبرې نه قرار شه، نو ما ته پته لګي چې دا خبره به ټیکي، او چې کوم خبره ټیکي که نه زه به هغه حقیقت ته رسوم، د هغه نه پس به چې دی نو زه قرارېږم. زما یوه خبره ځان سره یاد وساتئ، ما تاسو ته مخکې ویل چې څوک تعلق ختموي په هغه کې موږ ته پته لګي چې ولې یو انسان تعلق ختم کړو، ولې یو انسان داسې غلط حرکتونه کوي، او هغه چې دی نو موږ ته هغه حرکتونه زموږ په ذهن کې دي، هر څه زموږ په ذهن کې دي، هر خبره چې دی نو زموږ په ذهن کې ده، موږ ته هر څه معلوم دي. یوه خبره ځان سره یاد وساتئ، ګوره کوم خبره چې زه کوم په هغه باندې به ګوره زه انشاءالله ولاړ یم او تر اخره پورې به پې زه ولاړ یم. ګوره دا خبره دې نشته دی چې نن راشه د پلانکۍ جنۍ چې دی نو زندګي تباه و برباد کړه، د هغه زندګي وښیه او بیا تې ځه. دا قصې مېسې چې دی نو بلکل مه کوئ. ګوره زه چې کوم خبره کوم په هغه باندې زه شور یم، ځکه یې کوم زه یې ښه په دلیل سره کوم، او زه به تاسو ته ووایم که نه چې دا کوم خبره ما کوله انشاءالله دا به زه سر ته رسوم. که په دې کې هر څومره مشکلات راځي زه به خپل کوشش کوم او بھرپور، او دا به زه سر ته رسوم. نن په ما ټول تنقید کوئ، خو بل ورځ چې دا خبره ما سر ته ورسوله تاسو ته به بیا پته ولګي چې وسیم بلکل ټیک ویلو، بیا به ټول خلک چې دی نو بیا به تاسو وایئ چې دا خبره صحیح وه. خو نن چې دی نو زه ځکه څه نه یم ډېر زیات چې ځکه که نه چې ما خبره حقیقت ته نه ده رسوله، او دا به زه حقیقت ته رسوم چې د څو پورې په ما کې ساه وه، د څو پورې په دې دنیا کې ژوندی وم، الله پاک راله د څو پورې په دې دنیا کې رزق لیکلی و او ژوندی وم، تر هغه پورې به چې دی نو زه په دې کې لګیا یم، او دا به زه سر ته رسوم. ګورئ ما تاسو ته مخکې ویلي چې کوم خبر زما مخې ته نه راغل، زما ضمیر یې نه مني که نه، زما ذهن یې نه مني، زما ضمیر یې نه مني چې ته د دې خبرې نه قرار شه، دا خبره ټیک ده، نو زه به چې دی نو دا خبره نه بلکل نه قرارېږم، زه به هغه حقیقت ته رسوم. هغه چې ما حقیقت ته نه رسول تر هغه پورې به چې دی نو زه په دې دنیا کې لګیا یم، کوشش به کوم که په هره طریقه باندې به زه انویسټیګیشن کوم او زه به راځم. دلته په سوشل میډیا زه واقعې بیانوم، خو دا مطلب نشته دی چې زه په څه پوهېږم نو زما ذهن چې دی نو الله پاک مله ذهن هم راکړی دی که نه، مله ذهن راکړی دی، زه د هر یو انسان په حرکت باندې پوهېږم، د هرې لهجې باندې پوهېږم، تعلق ختمولو باندې هم پوهېږم، په تعلق راوستو باندې هم پوهېږم، په دې هر څیزونو باندې زه پوهېږم چې انسان خپلې زندګۍ نه وباسه او ته به داسې وکړې، ته به هغه شان کار وکړې، ته به هغه شان زیاتی وکړې. دا قصې مېسې نشته دی بچیا، تر هغه پورې به چې دی نو زه چې دی نو جنګ کوم چې څو پورې دا قصه ما چې دی نو هینډ ته نه رسول او دې حقیقت ما نه راایستلی، ځکه چې زما ضمیر نه مني ته دې نه قرار شه، او چې کله زما ضمیر نه مني که نه الله پاک ماله دومره زړه راکړی چې څو پورې ما خبره حقیقت ته نه رسول. ګورئ زما یوه خبره ځان سره یاد وساتئ، ټولو پښتنو ته زما دا ویډیو ضرور ورسوئ، انشاءالله چې وخت راغی زه به تاسو ته ووایم چې دغه قصه او دغه خبره وه په دې سوشل میډیا زه یې بیانوم، انشاءالله زه به تاسو ته بیا ووایم چې حقیقت